امام ذهبي رحمه الله په الکبائر کې یو ډېر ښایسته او مشهوره واقعه ذکر کوي. او مبارک فرمایي د افغانستان د بلخ په خاریه کې یوه سیده ښځه اوسېدله. العلویه یې ورته ویل. علویه یې ورته ځکه چې منسوب الی علي رضی الله تعالی عنه. دا ډېر مالداره سړي ښځه وه او دوه لورانې وې. دا خاوند یې وفات شو. کله چې خاوند وفات شو په دې باندې فقیري او مسکیني راغله. نو خپلو لورانو ته یې وویل ډېره زیاته غیرتي ښځه وه چې دې خاریې نه به لاړ شو دا خلک زمونږ فقیرۍ او زمونږ د محتاجۍ پورې خندا کوي. په دې نه به لاړ شو دوی ته خو معلومات دی چې زه سیده یم. بل ښار ته به لاړ شو هلته به چاته معلومات نه وي چې زه سیده یم. د دې ځای نه به لاړ شو. لورانو سره یې مشوره وکړله. کله چې لورانو سره مشوره وکړه ښه سیده نو بل ښار ته لاړل. هلته چې کله ورسېدل د مازدیګر وخت او ډېر انتهایي تیز زیات باران ورېدل او د یخنۍ موسم و. نو دا زنانه په دې لټه کې وه چې شپه چېرته تېره کړي. نو ګرځېده اخره کې یو ویجاړ او ویران یو کنډر غوندې پیدا کړو. برنډه غوندې وه. خپلې لورانې هلته کېنولې. ویل لورانو تاسو کېنئ زه ځم چېرته د شپې ځای پیدا کړم هلته چې تاسو هلته شپه وکړئ. نو دا ښځه لاړه. د یو سړي نه پوښتنه کوي د بل نه پوښتنه کوي. اخر کې ورته یو سړي 2 نفره وښودل. ورته ویل چې دلته 2 کسان دي. یو مسلمان دی چې عالم دین دی او بل مجوسي دی. دا دواړه خلکو ته شپه ورکوي او اجره لري. نو دا ښځه خوشحاله شوله او وایي زه د مجوسي ته نه ورځم د عالم دین ته ورځم. د هغه نه به شپه وغواړم. نو دغه زنانه راغله د عالم دین ته او ورته وویل چې زه سیده یم او د نبي علیه السلام مسۍ یم او ته زما د نیکه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دین خادم یې. ما ته یوه شپه راکړه. کونډه یم او یتیمانې لورانې را سره دي. په یخنۍ کې هلته نشي. دغه مولا صاحب چې و ډېر زیات شکي و. ورته ویې ویل چې شپه خو به درکړمه ته د نبي علیه السلام که مسۍ یې نو شجره نسب چې شی لري سند در سره شته؟ هغه وخت زما سره سند نشته. وایي چې تا سره شجرې نسب نشته که نه زه تا ته شپه نه درکوم. نو دا زنانه چې وه ډېر زیاته خفه شوله. په زړه کې ناامیده شوله چې ما خو تا نه د ټول عمر دپاره بنګلې نه غوښتلې خو صرف د یوې شپې دپاره مې درنه یوه کوټه غوښتله چې زه یوه شپه تېره کوم بس. که ما تا ته د سیدتوب هم نه وي پېښ کړی د نبي علیه السلام خاطر مې هم نه وي پېښ کړی نو تا خو فقط دومره به کړی و چې هغه شپه خو به د مسلمانۍ په خاطر خو دې شپه را کړې وه. خو بس دغه زنانه دغه ځای نه ناامیده او ډېره خفه روانه شوله لاړه. کله چې دا زنانه دې ځای نه لاړه نو په دغه وخت کې هغه مجوسي ته ورغله. مجوسي دروازه یې ټک ټک کړه. مجوسي ته وایي ستا دین جلا دی خو زما دین جلا دی. نو زه د نبي علیه السلام مسۍ یم سیده یم د هغه په خاطر ماته یوه شپه راکړه. نو هغه مجوسي چې دا نوم واورېدلو چې دا د نبي علیه السلام مسۍ ده ورته ویل دا کوم شخصیت ماته یاد کړه ډېر لوی شخصیت دی چې کوم څوک دې ماته یاد کړو دا په اسلامي تاریخ کې ډېر لوی انسان تېر شوی دی او زه به تا د هغه په خاطر شپه درکړم راځه. نو خپلو نوکرانو ته یې امر وکړو چې دې ښځې ته چې دی که نه ښایسته کوټه ورته برابره کړئ او ګرمه کړئ ورته ځکه چې ژمی دی. ښځه خپل لورانې راوستلې او د دې مجوسي په کور کې پاتې کړه. نو په همدغه شپه باندې بیا هغه عالم دین چې و هغه مسلمان هغه خوب ګوري چې د قیامت ورځ ده. خوب ګوري د قیامت ورځ ده انتهایي زیاته تنده پرې غالبه ده. یو خوا منډې وهي بل خوا منډې وهي چا نه لږې واخلي چا ورته حوض کوثر وښودل. حوض کوثر ته ورشه. دې چې حوض کوثر ته ورشي هغه د خلفای راشدین ناستي. خلفای راشدین د 4 صحابه کرام دي د نبي علیه السلام یاران او ملګري. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او حضرت عثمان صاحب او حضرت علي صاحب. دا په دې 4 کنجونو باندې دا خلفا ناست او خلکو ته په جام کې اوبه ورکوي. نو دې ته راغی ورته چې ما ته لږې اوبه راکړې ډېر زیات تږی شوی. هغه ورته چې تا سره چټۍ شته د اوبو څښلو؟ هغه ویل نه. ویل ته نبي علیه السلام ناست دی په منبر باندې هغه نه چټۍ راوړه اجازتنامه چې تا ته اوبه درخصوي ده. دغه عالم دین منډې کړي او نبي علیه السلام ته ورشي چې ما ته چټۍ راکړه او ما نه چټۍ غواړي چې زه د حوض کوثر اوبه وڅښم. وایي د حوض کوثر اوبه څښې؟ وایي ته څوک یې؟ وایي زه ستا امتي یم که نه محمدي یم؟ ښه زما امتي محمدي. تا سره چې ته زما امتي زما د امتیت څه سند در سره شته؟ ته سند لرې؟ هغه ورته وایي نه یا رسول الله سند خو نه لرم. وایي چې سند نه لرې نو زه تا ته ولې اوبه درکړم؟ وایي یا رسول الله ټول خلک چې دلته په دې میدان کې ګرځي او د مسلمانتوب دعوه کوي دا هېڅوک هم سند نه لري. وایي نه که سند نه لري بیا اوبه نه درکوم دا چټۍ نه درکوم چې ته اوبه وڅښې. نو په دغه وخت کې په جنت کې یو بنګله ولیدله. بنګلې چې ولیدله که نه ډېر زیات یې خوښ او مینه یې پرې راغله. ورته ویل چې یا رسول الله دا بنګله ماته راکړه دا د چا ده؟ نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي دا بنګله د هغه چا ده چا چې زما مسۍ ته یوه شپه ورکړې ده. نو په دې وخت کې هم دا سړی را پوه نه شي
چې دا ما دی ما خو بېګا شپه نه ده ورکړې. نو ورته وایي چې یا رسول الله زه خو ستا امتي یم که نه، زه محمدي یم ما ته یې راکړه، زما خو هم کلمه ویلې ده. هغه ورته وایي چې ته محمدي یې نو تا سره چټۍ کومه ده زما د محمدیت؟ هغه ورته چټۍ خو هېچا سره هم نشته، زه خو چټۍ نه لرم. هغه ورته وایي ښه ته ما نه دایمي بنګله غواړې چې دایمي کور دی چې ته به پکې اوسېږې او دا بنګله رانه غواړې او تا سره چټۍ نشته. زما مسۍ تا ته پرون درغلې او صرف فقط یوه شپه یې درنه غوښتله، د هغې نه شجرې نسب غوښتلو، تا د هغې نه سندونه غوښتل. په دې وخت کې د عالم ویل زه د خوب نه راجګ شوم، وایي ډېر زیات خفه وم او طالبانو ته ویل چې زر پاڅېږئ. هغه ښځه زنانه پیدا کړي، دوه لورانې دوی ورسره یتیمې لورانې دي او په منډه یې را پیدا کړي کونډه ښځه. طالبان یو خوا او بل خوا خلکو نه پوښتنه کوي چې داسې ښځه خو به نه یې کتلې. چا ورته ویل دا ښځه مجوسي کرتلې چې خلکو ته مېلمستیا ورکوي، هغه یې کرتلې ده. دا عالم ډېر غوسه ورشي، اوس دروازه یې ورته ټک ټک کړه مجوسي کور ته چې زر راوځه، دا خو زه مسلمان یم او دا د نبي علیه السلام مسۍ ده، دا به زه خپل کور کې کښېنم. هغه سړی د خوب نه راجګ کړ هغه مجوسي. کله چې راغی ورته وایي چې غلی شه، غلی کښېنه، زه تر هغه وخته پورې مجوسي وم تر څو پورې چې ما د نبي علیه السلام مسۍ ته شپه نه ورکړې. چې شپه مې ورکړله په دغه شپه باندې ما خوب وکتلو چې د میدان حشر او زه ډېر زیات تږی یم، خلفای راشدینو ته ورشم، هغې راته وایي نبي علیه السلام ته ورشه، هلته چې ورشم بنګله وګورم نو بنګله مې خوښه شي. مجوسي دغسې خوب کتلی دی. بیا زه ورته یم چې یا رسول الله دا بنګله د چا ده؟ ما ته نبي علیه السلام وایي دا تا ته درکوم خو کلمه وایي. وایي زه کلمه ووایم چې د شهادت کلمه مې کله وویله، ما ته ویل چې دغه کلمه توفیق ته الله تعالی ځکه نصیب کو چې تا زما مسۍ ته بېګا یوه شپه ورکړې ده او د هغې قدر دې کړی او د هغې خېټه دې مړه کړې ده. دغه صاحب دغه مجوسي وایي چې د خوب نه راجګ شوم ډېر زیات خوشحاله وم او بشارت راته یو رقم د نبي اسلام طرف نه حاصل و او کلمه مې ویله. زه اوس د دې د نبي علیه السلام د مسۍ په خاطر ما ته نبي اسلام بشارت راکړی د جنت او ایمان یې راته نصیب کړی دی، یو عظیم لوی دولت دی. مونږ ته به استادانو چې د سیدانو همیشه کوشش کوئ چا نه شجرې نسب مه غواړئ. که چا ویل چې زه سید یم داسې مه ورته وایه چې سند دې کومه دی او د شجره راته ووایه، دا خبرې مه کوه. همیشه د خلکو قدر بالخصوص د سیدانو یو انفرادي قدر باید انسان په زړه کې وساتي. یو کتاب دی د هغې نوم دی بشر الکعیب بلقاء الحبیب. په دې کې یو واقعه ذکر کړې ده. وایي د نبي علیه السلام یو عاشق د عراق نه راغی او حج کولو. کله چې حج وکړو د حج نه بعد مدینې منورې ته راغی. په مدینې منورې ته چې راورسېدل د سره خپله قافله وه، نو دې ټولو خلکو ته ویل چې زه په مدینه منوره کې پوره 3 میاشتې تېروم، یعنې ډېر وخت به په مدینه منوره کې تېروم، ځکه زما مینه د نبي اسلام سره زیاته ده، زه په مدینه کې ډېر اوسېږم. نو چې کله یوه شپه یې تېره کړه په دغه شپه باندې خوب ګوري. نبي علیه السلام مبارک ورته په خوب کې راغی، ورته وایي چې ای زما امتي واپس به سبا ته عراق ښار ته لاړ شي او کله چې عراق ښار ته لاړ شي هغه پلانې مجوسي پېژني چې ستاسو په علاقه کې چې دی هغه ورته یې مجوسي پېژني. مجوسي هغه چا ته وایي څوک چې د اور عبادت کوي یا د لمر یا د سپوږمۍ عبادت کوي، 2 خدایان مني دي مجوس. وایي دې مجوسي ته به ورشي او ورته وبه وایي قد اجیبت دعوتک، ستا هغه دعا چې وایي ستا په حق کې چې دعا وه هغه قبوله شوله، زما طرف نه ورته دا بشارت ورکړي. دا صاحب وایي چې خوب نه راجګ شوم، زړه مې د مدینې منورې نه کېدل، مدینه منوره مې ډېره خوښه وه پاتې شو. وایي سبا ته چې ویده شوم بیا خوب ګورم نبي علیه السلام راته راغی، وایي راته ویل چې ما تا ته پرون ویلو چې لاړ شه عراق ته، هغه مجوسي ته زیری ورکړه چې ستا په حق کې چې کومه دعا وه هغه قبوله شوله. و چې راویښ شوم که نه بیا مې زړه د مدینې منورې نه کېدل، بیا پاتې شوم. په 3مه شپه باندې بیا خوب ګورم دا صاحب وایي نبي علیه السلام راته جدي امر وکړو چې سبا ته به خامخا ځې ګوره پاتې نه شي. زه سبا ته روان شوم، خپله قافله مې ځان سره واخیستله او راغلم بیا عراق ښار ته. خو په دې لاره کې ځان سره سوچ کوم چې دا خو دومره سخت او بېکاره مجوسي دی، دومره بدمزاجه دی چې زه درته د نبي اسلام نوم وانخلم هسې نه چې کنځلې ورته وکړي او دومره سخت کافر دی. خو په لاره کې دا سوچ کوم، خو بیا ځان سره وایم چې نبي علیه السلام ورته امر کړی راځه الله به خیر کړي. خو چې کله ورسېدم د دغه مجوسي کور ته چې ورغلم، دا خو مشهور سړی و، چې ورغلم کور ته په کور کې واده تېر شوی او 3 ورځې د واده کېدې. نو مېلمانه ډېر زیات وتل او ننوتل. وایي زه م یو طرف ته کېناستېدم، ودې ډېر زیات مصروف او ستړی و. کله چې ماخوستن شو زه تر ماخوستنه پورې تر اخره پورې غلی ناست وم. وایي ما ته راغی مېلمه ځې که پاتې کېږي، زه ویده کېږم ډېر زیات ستړی یم. وایي ما ته وایي چې زه خو یو استازی یم د چا د طرف نه تا ته راغلی یم.
وای د چا د طرف نه استازی راغلی؟ وای زه تا ته استازی راغلی یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه. وای ښه ډېر زیات خوشحاله شو دا مجوسي او ورته چې ته خو ډېر ښه طرف نه او ډېر ښایسته استازی. وایي څه شی پیغام دې ماته راوړی دی؟ نو دغه د عراق نه چې دا کوم حاجي راغلی د عاشق رسول دی ورته وایي چې دا درېیمه شپه ده ماته نبي علیه السلام مبارک راځي او ستا په حق کې راته داسې فرمایي چې ته ورشه دغه صاحب ته ووایي چې قد اجیبت دعوتک ستا په حق کې چې هغه دعا وه هغه قبوله شوله ده ته زما طرف نه بشارت او زیری ورکړه دې مجوسي ته ورشه. وایي زه راغلی یم د نبي صلی الله علیه وسلم تا ته زیری درکوم. دغه مجوسي چې دا خبره واورېدله د سترګو نه یې اوښکې روانې شولې او ویې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه ځای باندې مسلمان شو کلمه یې ویل. نو دغه سړی ورته وایي دغه عاشق رسول ته خو مسلمان شوې دا راز باندې مې پوه کړه زه د مدینې منورې نه عراق ته نبي علیه السلام راولېږلم تا کوم داسې عمل کړی نبي علیه السلام ته دومره ګران شوی ته مسلمانه شوې دا راز راته ووایه څه خبره ده؟ دا مجوسي ورته خپله قصه کوي ورته وایي و چې د نن نه 3 ورځې مخکې زموږ په کور کې واده و چې ما د خپل ملک لوی لوی ګورنران وزیران دا ډوډۍ ته راغوښتي وو ډېر لویه مېلمستیا مې کړې وه د واده ته ډېر خلک راغلي وو خلکو غوښې او هر څه پولاونه وخوړل خو زما خوا کې یوه همسایه ښځه وه سیده وه علویه یې ورته ویله او د هغې یو وړه لور وه خو هغې رانه په دعوت کې ایر شوي هغې ته مې دعوت نه و کړی خو دا خلکو به دا ډوډۍ هر څه خوړل خو د دې واده دا 3مه ورځ هم تېره شوله خو زه ستړی وم د یو دیوال خواته مې ډډه ووهله د دیوال خواته مې ډډه ووهله د همسایګانو د کور دیوال چې وایي چې کله هغلته سملاسې ځمه وایي دغه همسایه د کور نه غږ راغی وایي دغه وړه ماشومه نوي په خبرو باندې راغلې و خپلې مور ته په ژړا کې وایي چې مورې زموږ د همسایګانو کره 3مه ورځ چې واده دی او مونږ دا 3مه ورځ وشوه چې زموږ په کور کې اور نه بلیږي مونږ څه نه دي خوړلي او ډېره زیاته وږې شوي دې زموږ د ګاونډي ته ګوره څومره لوی لوی خلک او ډېر زیات خلک یې راوپوښتل او ډوډۍ پرې وخوړلې کاشکې مونږ ته هم دعوت راکړی دی زمونږ دا خېټه هم مړه شوې وه او مور ته جاړي او مور یې نور څه باندې خفګان نه راځي خو دغه یوه خبره مې جړوي چې دغه دا 3 ورځې خو دوی ډوډۍ وخوړل نن یې کبابونه پخول او ډېر ښایسته خوشبویي راځي کاشکې مونږ ته هم دعوت راکړی مونږ هم ماړه شوي وایي دغه صاحب وایي دا مجوسي وایي دا خبرې مې چې واورېدلې وایي ژړا مې نه ودرېده او کور ته مې منډه کړله او نوکرانو ته مې وویل چې څه شی پاتې که وریژې او که غوښې راواخلئ چې زه همسایګانو ته یوسم که د په لوی غټ پتنوس کې واچول او ورغلم د همسایګانو دروازه مې ټک ټک کړله چې کله مې د همسایګانو دروازه ټک ټک کړله دا مې هر څه ورکړل وایي هغوی چې دا خوراک وکړو دا وړه ماشومه دا جیلۍ وایي دا ما ته په وړه خوله باندې دعا کوي وایي ما ته وایي چې الله تعالی دې تا خو زمونږ خېټه ماړه کړله او زمونږ د پلار او د نیکه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاطر دې وکړو نو الله تعالی دې تا زما د نیکه سره په جنت کې ملګری نبي اسلام دې څه ښایسته دعا یې راته وکړه وایي کله چې دا دعا راته وکړله وایي زما د سترګو نه اوښکې راغلې وایي ډېر زیات مې وژړل او وایي زه پوه شوم چې دې دعا به څه اثر وي وایي زه په تمه وم تر اوسه پورې وایي هغه دی چې تا ته په د عراق نه مدینې منورې ته هلته تا ته نبي علیه السلام په خوب کې درغی چې ورشه زیری ورکړه او تا د 3مه ورځ وایي چې ستا په حق کې چې دعا وه هغه قبوله شوله دا خو نبي علیه السلام چې دنیا ته راغلی و په دې باندې چې خلکو ته دعوت ورکړي او دین اسلام ته راوبلي نو قل لا اسألکم علیه اجر نبي علیه السلام خلکو ته وایي زه تاسو نه اجر او اجرت نه غواړم پوه شوې زه تاسو نه پیسې نه غواړم خو فقط دومره وکړئ د دغه په مقابله کې زما د اهل بیتو سره زما د کورنۍ سره زما د خپل خپلوانو سره زما د اولادي سره مینه کوئ ځکه د نبي علیه السلام د اولادي سره مینه دا د ایمان د او بیا شاخون نه باید د نبی علیه السلام د اولادي سره کوم ځای کې هم سید کتل اگر که ګناهګار وي اگر که فاسق وي ته ورسره فقط د نبي علیه السلام د خاطره ورسره مینه